د صحافت د نړیوالې ورځ په مناسبت سوات پوهنتون کې د ذمهدارانه صحافت په موضوع د کانفرنس تعبیه وشوه. کانفرنس کې د پوهنتون د خبریال څانګې د زده کوونکو سره د نورو څانګو زده کوونکي هم شریک شول. د سوات پریس کلب چیرمن شیرین زاده او تیر چیرمن ډاکټر محبوب علي خان پکې په خصوصي توګه شریک شول. محبوب علي خان په خپله وینا کې وویل چې صحافت یوه ذمهواره شعبه او فریضه ده، لهذا صحافیان دې د اصولو خیال وساتي او ستونزې دې د صحافتي اصولو د لاندې په ډاګه کړي. هغوی په دې خبره زور ورکړو چې د اصولو سره دې په معاشرتي اقدارو او روایاتو هم نظر واچولی شي او هغه څه دې په ډاګه کړی شي کوم څه چې شوي وي. د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر هم په دستوره کې شریک شو او صحافیانو ته یې شیلډونه ورکړل.